او بهادره. نو راځئ ملګرو را سره مل سئ چې موږ چیرې ځو. نن مې اراده ده دا د دیارو سره روانېږو انشاءالله سیده نانا صاحب زیارت ته چې د دوکۍ څه په اخوا دی. راځئ ملګرو را سره ملګري سئ. دا تاسو وینئ د یارو سره روان سولو. نو اوس دا دی د یارو د اف سی چین چې دی پر دا پاټک چې دی ریلوې پاټک دا سره دا دی دا مې کراس کړي. تاسو وینئ دوستانو دا د بوستان روډ دی. د بوستان روډ هم ډیر خراب دی. د بوستانو د یارو روډ چې دی هغه ډیر خراب دی. نو دا د یاران بوستان ته ورسېدلو. په بوستان کې دا تاسو وینئ دوستانو بیا نو کراس را ورسېدی د زیارت کراس. هلته ملګري راته انتظار و یو موټر. نو دا دی دا نور ملګري هم را سره ملګري سوله سره روان سولو د خیره د زیارت پر دا د زیارت په دې خوا چې بازار راځي زرنده د کم بازار دی هغه راغلی. نو بیا دلته دا تاسو وینئ دوستانو نو موږ در مخه ورسېدلو. دا یو موټر چې دی باد کې پسې راغلی. نو دا خاص د زیارت دروازه چې ده. نو بیا د دا ځایه سره روان سولو ډایرکټ د زیارت بازار راغلی. د زیارت په بازار کې یو ساعتکۍ ودرېدلو. نو دلته ملګرو سره مشوره هم وسوله چې څه چش راخو څه کوو. نو بیا دلته یو ملګری مې و بهادر باچا دی. بهادره څنګه بهادره څه مخکې ووایه څنګه دی پکنیک دی چیرې روان یې د خیره د خیر سره روانو نانا صاحب اوس ولې نانا صاحب زیارت وجو نه دی موندلی دا ډېره زمانه نو اوس د خیر سره بیا وروان بس شپه بیا هلته دغه بعد نو بیا دی پسې راوځو کلو بارکان شول بیا داسې پر بولان راوځو بیا داسې دی زموږ یار یې بس. نو بیا روان سولو د زیارته څه مخ ته واوره راغله په مخه. نو هلته ملګرو ښه بازۍ کې وکړلې ښه ساعت یې کې تېر سو. نو بیا روان سولو واپس مخ ته. نو بیا د ماپښین د غرمې ډوډۍ مې هم وخوړل منځونه مې هم وکړله. نو بیا هلته ملګرو سره خپل شان سره تیار کړله. نو بیا روان سو په دوکۍ ته ورسېدلو. مازدیګر و هلته د مازدیګر منځونه مې وکړله. بیا هلته یو ځینې ملګري په تبلیغ باندې راغلي وو دلته دا مسجد ته. نو بیا ډېر ټیم مخکې نو بیا روان سولو شپه سول ناوخته سول. تاسو لیدلی دوستانو روډ هم ډېر خراب و د دوکۍ څه چې ووتلو. نو دا د ملګرو ښه په خیر راورسېدلو نانا صاحب زیارت ته. نو ماخستن لمونځونه مې وکړل زیارت مې وکړ. نو بیا موږ ویله چې درځي هلته زموږ یو ځای و یو مدرسه وه د مدرسې ویډیو هم راځي پوره لازمي او دا ویډیو هم پر دا ځای ختموم. دویمه ویډیو چې د هغه ستاسو سره شریکوم سبا. دا هغه ځای دی چې میا عبدالحکیم صاحب چې دی هغه سبقان کې ویله دا. نو ملګرو سهار بیا رالو زیارت ته مې دعا وکړله. نو بیا رالو ناشته مې وکړله. دا ملګري ګرده ناستې ناشته راته راغله. نو چې موږ په کوم ځای کې مېلمانه وو نو هلته ناشته راغله. نو تاسو وینئ دوستانو چې بیا ګردو ملګرو ناشته سره وکړه. نو بیا د باندې راووتلو مدرسه وه. د مدرسې پوره ویډیو هم زه ستاسو سره شریکوم. لازمي مرسته ورسره وکړئ. ډېره خوندوره مدرسه وه او ډېره زبردسته مدرسه وه. دلته تاسو وینئ دوستانو چې القان تقریبا 295 کوچنیانو سبقان هم کې ویله. نو ډېر زبردسته مدرسه وه. تاسو وینئ دوستانو نو مدرسې هم ډېر خوند وکړي. ډېر دا ماشومان دا کوچنیان چې وه ډېر مینهناکه وه او ډېر زبردسته خوند یې وکړي. نو بیا د دې ساعتکۍ ناست بیا د مدرسه کې دننه سبقان شروع وه. نو سبقان ته ورغلو ساعتکۍ مې سبقان سره ویډیو وکړله. تاسو وینئ دوستانو چې بیا مولوي صاحب هم خپله خبره راته وکړه. هغه ویډیو ښه زه ستاسو سره شریکوم. تاسو وینئ دوستانو نو بیا ملګري ورسره راووتلو د باندې ناست وو چای مای سره تیارې سولې. تاسو وینئ دوستانو چې ګرده سره ناست وو. نو بیا دوی ویله د اراده وه چې د تګ نو بیا په پښو را روان سو مخ ته د نانا صاحب ته چې رسېږي زیارت ته چې رسېږي زیارت دا د ملګرو نانا صاحب ته روان یو په پښو دا هم په مخه راغلو. نو بیا میټه روان وو واپس ولاړو د نانا صاحب زیارت ته. نو هلته تاسو وینئ دوستانو چې ملګري خانم راسره لاره ده پښو روانو موټران په مدرسه کې درولي وه. نو بیا دا تاسو وینئ چې نانا صاحب زیارت ته ورسېدلو په پښو باندې. نو دلته تاسو وینئ دوستانو چې نو بیا ورغلو دننه زیارت ته. بهادر خان هم راسره دی خان دی. نو دا موږ 3 کسان په پښو نور ملګري وختي راغلي وه. نو بیا دا تاسو وینئ دوستانو دا د نانا صاحب زیارت دی او دا سایډ ته چې دی مسجد دی. نو بیا دننه ورغلو دلته تاسو وینئ دوستانو په حقیقت سره نانا صاحب زیارت چې دی ډېر زیات خوشحالي لري. کنې لاره یې ډېره خرابه وه لیکن ډېره زیاته خوشحالي لري. دلته تاسو وینئ دوستانو نو بیا ورغلو دننه بس ساعتکۍ هلته مې یو څه وظیفه وکړله. نو بیا دعا مې ورته وکړله. نو بیا ملګري ګردو هلته دورې وه. نو چا وظیفې کولې چا دعا یې ورته وکړلې.
نو شاوخوا مې کیمره سره دا هغه ځای دی چې وګرځوله مې بیا اب ته رالو حاکم دا د صاحب چې نانا دی صاحب هغه د سبقانو ځای سبقان دی کې ویله دا چې په هغه اوله ځای دی ویډیو په ګوره اول ځای کې ما تاسو دغه ته ځای ښکاره دی کړل تاسو وینځوسان دا بالکل نانا ګورې صاحب دا چې ځای دی سبقان چیرې ویل دا د زیارت ځای سره دی چې نږدې ځای دی سبقان کې ویل. نو هلته ورغلو ملګري هغه شنی ځای ځای سره دی ګورې وکتئ نو د تاسو وینځوسان ټول دا هغه ملګري ځای هلته دی وو. چې مې اب نو د حاکم تاسو صاحب چې وینځوسان دی دا هغه بالکل وسپنه سبقان سم کې کړی د ویله مخه دا دا هغه کوچنی ځای دی ځای ګورې و دا ګورئ دوستانو دغه دا ځای دی. ځای و بالکل دلته به نانا ګورې دا صاحب چې ځای دی دی. هغه به سبقان ویله نو دلته نو ملګرو دا خاص هغه بیا چینه رالو ده لاندې چینه د چې نانا ده. صاحب دا چې ملګرو لاندې نانا هغه صاحب لوړ زیارت دی داسې راشواسې د ډاکټر چې راواوړې داسې چینه ده لاندې راسې دا چینه ده ګورې دا دا ځای څخه به اوبه راوځي بالکل دا ځای ګورې چینه چې ورته وایي هغه دا ځای دی. دا زموږ ملګری دی منان جان دی دا خان دی ګورې دا ځای چینه راوځي ګرد سره ناس و نو بیا یې ساعت کوي نو بیا واپس کیسه سو نو بیا واپس را روان سول د خیر